السلام علیکم مینوالو، زه عبدالمتین عاشقزی د کلي په کلي خصوصي پروګرام څخه د چمنه څخه یې پلا بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د کلي په کلي پروګرام نن موږ ورسره دې ښار چمن ته ورکړی دی چې د دې سپېرو خاورو څخه زموږ هغه د فوټبال لوبغاړي وتلي دي چې هغو د ملک نوم پر لوړه سطحه باندې روښانه کړی دی، چې دلته موږ په سرحدي ښار چمن کې د فوټبال هغه لوبغاړي لرو چې دا وختن په دوی باندې ټوله چمن او ټوله بلوچستان او ټوله پښتانه فخر کوي. خو په سرحدي ښار چمن کې زیات کار د فوټبال ډېر تماشیان دي چې اوس دا وخت هم په سرحدي ښار چمن کې زیاتره چې د فوټبال ټورنمنټونه شروع وي چې هغه ټورنمنټو ته باقاعده بې شماره خلک ناست وي چې د هغه فوټبال د کیله څخه دوی خوندونه اخلي. خو دغه زموږ چې کوم ستوري دي چې د ملک نوم یې پر لوړه سطحه باندې روښانه کړی دی، د هغو سره به ستاسو ملاقات وکړو چې هغه د فوټبال په حواله باندې څه وایي. حکومتي چارواکي ولې فوټبال ته توجه نه ورکوي چې د کرکټ سره سم د سمه باعث فوټبال ته هم توجه ورکړې وه. خو زما سره اوسېد. زه عیسی خان ایکس کیپټن د پاکستان د فوټبال ټیم او کوچ پاکستان د ټیم. خبره څنګه تا وکړله، زموږ چمن د ډېره وخته په فوټبال کې یو ډېر غټ نوم لري. تقریبا زموږ سره د افغان کلب یو ډېر زوړ تاریخ دی، نو د هغه په وجه تقریبا د هر کور کې په هر دغه کې خامخا د فوټبال یو پلیر پیدا سوی دی. نو د هغه د وجه څخه تقریبا دا وخت د پاکستان پر سطحه د چمن پلیرانو بازي کړي دي. 28 انټرنیشنل پلیران دي چې هغو د پاکستان دپاره ډېر ښه فوټبال کړی دی، ګولډ میډلز یې حاصل کړي دي. د پاکستان کپتاني یې کړې ده، زما څنګ ته ولاړ محمود خان چې د پاکستان د ټیم کپتاني یې کړې ده، رقم جدید خان پټان کړې ده، کلیم الله کړې ده. نو مطلب په چمن کې تقریبا د پاکستان د ټیم 4 کپتانیان اوسېدلی دي، او سات سردار صاحب دی چې زموږ سره اوس کرنټ دا وخت مطلب د پاکستان د نېشنل ټیم حصه و. نو بیخي ډېر پلیران دي، او زموږ کوشش هم دا دی چې کله څنګه چې یو نوم د چمن د په ټول پاکستان کې دي، او داسې دغه زموږ اکیډمي ده تقریبا 23 پلیران د اکیډمي څخه په ګراس روټ کې تللي دي. نو زموږ کوشش دا دی چې څنګه د فوټبال د پروموشن دپاره د چمن یو نوم دی، په هغه طریقه باندې د چمن د فوټبال پروموشن وکړو. عیسی خان که دا راته ووایه چې موږ ښایسته لوبغاړي خو د ملک پر سطحه ورکړي دي، خو د ملک نوم یې روښانه کړی دی، حکومتي چارواکي ولې نورو لوبو ته توجه ورکوي، فوټبال ته ولې توجه نه ورکوي؟ بالکل کله څنګه چې تا وویله دا رقم زموږ په ښار کې دغه ګراوند زموږ ټیم موجوده کې ولاړ دی، دا زموږ خپل کوششونه دي. اپنې مدد آپ کې ته دغه انټرنیشنل پلیرانو دا ګراس په خپلو لاسو لګولی دی، مطلب په خپلو کوششو سره. حکومتي سطح باندې په چمن کې بلکې په ټول پاکستان کې خاص فوټبال ته اهمیت نه ورکول کېږي. د هغه وجه دا ده چې ډېر پالیټکس هم دی په فوټبال کې، د فیفا د خوا چې کم فنډینګ کېږي یا کم مسله وي هغه کې هم ډېر زیات کرپشن کېږي. اوس امید شته چې کومه الکټریک باډي راغلې ده شاید د فوټبال لپاره یو بهتر اقدامات وکړي، خو تر څو پورې چې موږ پروفیشنل سیسټم باندې فوټبال چلول نه کړو، سټارټ کلبز نه کړو شروع، پروفیشنل لیګ نه کړو شروع، او دا یو بزنس شکل نه کړي اختیار په دې ملک کې، نو تر هغه وخته پاکستان پر غټه سطحه د فوټبال لوبې کول ډېر مشکل به وي. عیسی خان که دا راته ووایه چې تقریبا څومره عمر دې ولو چې ستا د فوټبال سره مینه پیدا کړه؟ بالکل زموږ خو دا فیملی گیم دی، تقریبا زما اکا زما ماما ټول زموږ فیملی والا، تقریبا زما مشر ورور اجمد شاه، نو دا ټول فوټبال کې شیخ امیر محمد ټول گیم کاوي. نو د هغه وجه چې زموږ ټوټل په هغه وخت کې چې موږ کوچنیان وو زموږ د خپله کوره ټیم پره و، نو د هغه وخت شوق و. بیا د افغان کلب حصه جوړ سو. افغان کلب په ټول پاکستان کې ډېر غټ تاریخ لري، د پریمیر لیګ حصه دی. نو د هغه څخه زما سلیکشن وسو نېشنل ټیم ته، نو د هغه وخت څخه تقریبا 11 کاله نېشنل ټیم کې مې ګیم وکړي. د هغه بعد اوس دا د کوچینګ حصه انشاءالله سبا روان یو، د انډر 17 د فوټبال کم کوچینګ چې دی د هغه سره اسسټنټ کوچ کار کوم. نو انشاءالله امید د فوټبال دپاره چې څنګه مخکې زموږ مشرانو اقدامات کړي دي دا رقم موږ هم اوس کوششونه کوو.
که دا راته عیسی خان او د دې د بچیانو دپاره څه پکار دی د بچیانو دپاره یې څه انتظامات کړي د بچیانو دپاره موږ دا ګراوند مې جوړ کړي دا اوس اکیډمي باندې دی ټریننګ سټارټ دی و دې ته موږ دلته مختلف انډر 14 چمپینشپ وکړي 16 19 کوم زموږ ګراس روټ کوچنیان چې دي د هغه زموږ کوشش دا دی چې موږ دا تیار کړو او مخکې د پاکستان دپاره د لوبو دپاره تیار کړو د پاکستان نیشنل ټیم دپاره تیار کړو نو دا زموږ کوششونه دي چې د خپل ګراس روټ سره کوو امید کوو چې زموږ څنګه ګراس روټ کې هم ښه پلیران دي او ښه نوم یې پاکستان دپاره د کړی دي شیر علي دی چې ګولډ میډلسټ دی د انډر 16 مطلب پاکستان چې اول وار انډر 16 ګولډ شو په هغه کې شیر علي پکې و نو داسې ډېر زموږ پلیران دي چې هغه د پاکستان دپاره ګولډ ګټلی مجلس خان که دا راته موږ د بلوچستان عیسی یو د بلوچستان حکومت د خوا څخه څه تعاون کېږي که نه کېږي د بلوچستان د ګورنمنټ له طرفه څه یا زموږ خپل کوم مختلف پارټیان چې پر سر اقتدار راغلي دي د هغو پورې د اوسه پورې د سپورټس دپاره داسې اقدامات نه دي کړي چې موږ د هغوی یا تعریف وکړو یا یو شی بیان کړو دونه سوي دي چې دا اوس که په دا ګروند کې زموږ سره ډاکټر حمید خان سو اصغر خان سو دا چې زموږ سره زموږ چمن سکاوټ پر دې کې تعاون کړی دی د چمن دپاره پکار دا دی چې اوس دا وخت نوشکي ډېر مطلب دغه رقم دی د فوټبال ګډ دی په نوشکي کې 15 داسې ګراسي ګراونډونه دي نو زموږ بدقسمتي ده تر اوسه پورې موږ دا مطلب ګراونډونه نه لرو او زموږ دونه غټ فوټبال دی زموږ دونه بهترینه ټیمان دي چې زموږ دا وخت 3 ټیمان د پریمیر لیګ حصه دي نو د هغه باوجود موږ ته هغه سهولیات نشته ډېره مننه چې څنګه چې د عیسی خان وینا واورېدل اول که خپل نوم خپل ځان زما نوم سردار ولي دی زما تعلق د پاک افغان چمن سره دی په نیشنل ټیم کې هم دغه سوي انټرست شوی دی انشاءالله امید شته چې نور مختګ ورسره وکړو څه دي ویل د فوټبال ته راشوستلې د فوټبال پر سطح باندې د ملک نوم روښانه کوي روان یې څه دي چې ویل دی په دې فوټبال په نیشنل انټرنیشنل لیول کې موږ ډېر شیان ولیدل هغه سره مثال ښه کوچنګ والا سره موږ ښه تجربه حاصله کړله را روان نسل مثال هغه چې راپورته کېږي هغه به انشاءالله په ډېر ښه لیول باندې راپورته شي که دا راته ووایه چې زموږ فوټبال دلته ښه لوبغاړي لرو لیکن میدانونه نه لرو هغه دا وجه ده میدانونه هم مثال نه لرو مثال د ښه پلیران چې دي هغه مثال په ښار کې ضایع شي دا چې نیشنل انټرنیشنل لیول ته نشي راپورته کېدلی په دې وجه باندې چې مثال ګراونډونه نشته ډېره مننه چې تی څنګه د دې وینا واورېدل د نور سره بل خبرې کوو زما سره اوس دا وخت که خبره وکړو عیسی خان خو دا وخت که وګورو په چمن کې چې کوم وړه بچیان دي ماشومان دي هغو ته دغه د ده د لوري څخه د کیل زده کړه ورکول کېږي چې دا وخت د ده په اکیډمي کې دا وخت دغه ماشومان پریکټس کوي اول که خپل نوم راته وایه زما نوم محمد عباس دی موږ د عیسی خان اکیډمي کې پریکټسونه کوو او ځانونه یې تیارو چې په روان وخت کې پر لوړو سطحو باندې بازي وکړو ډېره مننه اول که خپل نوم راته وایه زما نوم محمد یوسف دی موږ دا وخت د عیسی خان په ګراوند پریکټس کوو انشاءالله تعالی د لوړ سطح بازي کوو او پاکستان نوم به روښانه کوو ډېره مننه اول که خپل نوم راته وایه زما نوم محمد عبدال خان دی زه د عیسی خان په ګراوند کې په دال باندې موږ پریکټسونه کوو او په دال باندې موږ پریکټسونه کوو ډېره مننه چې تی څنګه د دې وینا واورېدله خو د نورو سره بل خبرې کوو زما سره اوس اول که خپل نوم راته وایه خپل تاریخ ما نوم ولي خان دی ولي خان دا وخت زوړ لوبغاړی د فوټبال د لوبغاړي په چمن نوم پر لوړه سطح باندې روښانه کړی دي لیکن دلته موږ میدانونه نه لرو څه وایه بالکل موږ ټیلنټ ډېر ښه ټیلنټ دی د هلکوانو هغه کشران دي که مشران دي که سینیر او جونیر پلیران دي ګرده ډېر ښه هلکوان دي ګراونډونه نه لرو بالکل ستا خبره صحیح ده کپټن الخلیق ته موږ دا خواست کوو چې زموږ د بلوچستان سپیکر دی چې هغه زموږ کوم ګراونډونه پسمانده دي پاته دي په هغه کې کارونه وکړي اوس دغه ګراوند دي سیړیان یې نشته نو دا ګراوند سیړیانې چې جوړې شي نو دا به د عمر بر دپاره به باره خلک یادوي چې مطلب دا کپټن الخلیق دونه زبردسته کار وکړي په دا ګراوندو کې موږ دا غواړو د کالج ګراوند دی دا ګراوند دی ګورنمنټ های سکول دی په دې کارونه وشي ښه خبره که دا راته ووایه او ته ګوره دغه خوند د محمد عیسی خان په برکت سره دا ګراسي سوې ده لیکن حکومتي چارواکو خو څه کړي دي که نه دي کړي بالکل دا هغه اول وار چې کوم وخت موږ دغه شروع کړي جوړ کړي په دې کې کرنل موږ سره دغه وکړي چې برمۍ راولګول بیا پښتونخوا ملي عوام پارټي ډاکټر حمید اچکزی
شاوخوا دغه راولګاوئ جال یې راولګاوئ مطلب ګرون ډېر په میپوزه شو. اوس زموږ کپټن الخالق ته دا خواست کوو چې دی دا سیډیانې را جوړې کړي سیډیانې جوړې شي نو تماشیان به هم بره پر میچو باندې خوند واخلي. دا اوس تېره ورځ ټورنمنټ وال پاکستان به ولو د ازادۍ کپ و هغه کې دی زما خلک مېمان خصوصي ولو و دی مېمان خصوصي و د خبره وکړله مطلب دغه خبرې دغه خو نو نه کوو خو بیا هم بس دی خپل پاور استعمال کړي خپل دغه وکړي مطلب سپورټس و فنډ دی هغه فنډ پر دغه ګرون ولګي خو ښه خبره او د دې که زموږ لوبغاړي چې تللي دي د ملک نوم یې پر لوړه سطح روښانه کړی دي د هغو نومونه که موږ ته یاد پر لوړه سطح خو نو عیسی خان ډېر زموږ د علاقې خاص کار د چمن بلکې د بلوچستان بلکې د پاکستان مطلب لس کاله دی خالي کپټن اوسېدلی د دو ریکارډ چې کوم د ګولو دی یا د میچو دی یا د کپټنشپ دی دا تر اوسه د یو پلیر سره په پاکستان کې نشته. نور نو سره محمود دی جهانګیر دی مطلب شیرعلي دی نور داسې هلکان شته چې پاکستان پر سطح ښه فوټبال کړی. زیاتره زموږ لوبغاړي پر لوړه سطح کړي دي قومي ټیم خدمت نه ادا کړی دی لیکن دلته بېروزګاره یې زیاتره موږ لوبغاړي لیدلي دي مطلب دلته حکومت پاکستان د دې دغه نه دی جوړ کړی د دې د مستقبل یا د دې دغه لکه اوس په نور ملکو کې دی په انګلند کې دی په ایټالي کې دی په سپین کې دی هغه دغه حکومت موږ ته نه دی راکړی چې موږ ته یې جوړ کړي حکومت هم دا خواست کوي چې د پلیرانو لپاره د روزګاري بندوبست وکړي دا هم ډېره ښه خبره د فوټبال فدریشن او حکومت بلوچستان ته څه پیغام ورکوي؟ حکومت بلوچستان ته به دغه پیغام دی کپټن الخالق ته چې د خپله علاقه ده د دې علاقې څخه دی کامیابه شوی دی دا خواست ورته کوو چې دا ګرون خامخا مطلب د دې سیډیان جوړې شي چې تماشیانو پلیرانو ګرون هم په میپوزه شي نو دا به ښه خبره وي د کپټن الخالق لپاره. ډېره مننه چې څنګه تی د دې وینا واورېدلې خو دا وخت به اخلو یو وړه شاندمه د دمې وروسته به بیا ځو زموږ هغه زاړه میدان له چې زموږ دلته دا ښایسته لوبغاړي زموږ وتلي وي چې هغو د ملک نوم پر لوړه سطح باندې روښانه کړي زموږ ماډل های سکول میدان ته به ځو چې دا وخت هم په هغه میدان کې سیم بلوچستان ټورنمنټ شروع دی چې هغه به ورته ته درښکاره کړو سیم بلوچستان ټورنمنټ لوبغاړي په څنګه ډبرو او په څنګه خاورو کې بازۍ کوي خو دا وخت اخلو یو وړه شاندبه خو زما سره اوسئ. مینهوالو د دمې وروسته یې بیا ستۍ په خدمت کې زه عبدالمتین اچکزی ډېر یم نن د کلي په کلي پروګرام موږ سپورټ ته ورکړی دی په دې وجې مې ورکړی دی چې زموږ د چمن چې دغه د لوی سکول چې کوم میدان ته درښکاره کېږي د دې فوټبال د میدان څخه زموږ انټرنیشنل کلاړیان وتلي دي چې وبار ته د ملک نوم یې روښانه کړی دی. دا وخت زما سره د دې د سپورټ زاړه مشران ولاړ دي چې دوی په دې حال کې اول که خپل نوم راته ووایي. ما نوم محمد اسلم دی د اف سی سابق کوچ اوسېدلی یم دا ټایم زه فارغ یم ولې چې زما کنټریکټ ختم شوی دی د اف سی سره نو په دې وجه زه اوس کوچینګ ته لرې یم سابق یم په دا او که دا راته ووایه چې دې میدانه څخه زیاتره زموږ د چمن هغه لوبغاړي وتلي دي چې هغه د ملک نوم یې پر لوړه سطح باندې روښانه کړی دی حکومتي چارواکي ولې فوټبال ته توجه نه ورکوي او کرکټ ته ورکوي فوټبال توجه نه ډېر ښه سوال دی وکړي متین اچکزی صاحب چې زموږ د فوټبال د دې ګراونډ ډېر انټرنیشنل پیران وتلي دي زه درته وایم که 15 شل که انټرنیشنل پیران چمن د دې ګراونډ څخه ورکړي دي هم به کم نه وي خو د دې زه د کریډټ زه واجسي د احمد تپوس سابق سکرټري بلوچستان فوټبال اسوسییشن ته ورکوم چې د هغو ډېر محنت ولو د دې ګراونډ څخه شل پلیران دا ټایم اوس هم موجوده کرنټ پلیر فرید الله خان انټرنیشنل د دایا ګراونډ څخه وتلي دي په قومي ټیم کې اوس هم بازۍ کوي بدابد برغه د حکومت له جانبه چې لکه تا چې کوم وویله چې کرکټ ته ډېره توجه ورکول شوې ده چمن د چوټا برازیل په نامه باندې مشهوره دی نو زموږ دا ګراونډ ته هېڅ توجه نه ده ورکول شوې په کار دا دی چې دا ګراونډ خو نن ګراسي ولی او ډېر ښایسته ګراونډ دی زموږ د چمن ټوټل کراوډ که تاسو وینئ په ډېر زیات تعداد باندې راځي نو کوم ځای چې ګراونډونه آباد وي هغه علاقې څه منشیاتو دا شیان لرې وي نو د حکومت څخه دا خواست کوم چې کم سے کم و دې ګراونډ ته لږ توجه ورکړي. ډېره مننه دا راته ووایه صاحبه ډېر وخت باندې تېر شولو زموږ دغه میدانه څخه انټرنیشنل پلیران وتلي د ملک نوم یې روښانه کړی دی لیکن افسوس دا دی دلته و دې میدانو ته ولې توجه نه ورکول کېږي کومه وجه دا اصله وجه دا ده چې زموږ منتخب نمایندګانو د دې حق دا جوړیږي چې زموږ دا یو ګراونډ نه پر بین الاقوامي سطح باندې زموږ د ام پی او د ام ان ای څخه دا خواست چې داسې سټیډیم جوړ کړي چې هغه زموږ د پلیرانو د کیل مطابق لہذا زموږ کلاړیان چې پر دې ځای باندې اوس په دې کې انټرنیشنل کلاړیان په دارالسلام کلب کې
بازۍ کوي هغه د دې ځای د لوبې نه دي د دې ښار و د ډبرو. اوس هم هغه یو کلاړي ویل دی یعنې پخوا د مسلم کلب دا خوښ شو. نو هغه دا دی چې هغه مځکه د دې د فوټبال ته نه ده د هغه مطابق چې دوی هغه فوټبال پر وکړي چې پر دې به انټرنیشنل فوټبالران فوټبال کوي. نو لہذا موږ خواست کوو د فوټبال فیډریشن څخه چې موږ د چمن دپاره خصوصي یو داسې سټیډیم جوړ کړي چې د اعلی معیار د پاکستان د انټرنیشنل سطح باندې یو موږ دا هیله کوو د دوی څخه چې موږ ته د انټرنیشنل سطح باندې یو سټیډیم را جوړ کړي. ډېره مننه چې څنګه ته د ده وینا واورېدلی که څنګه چې دا زموږ هغه میدان دی چې د دې څخه زموږ قومي سطح باندې د ملک نوم یې روښانه کړی دی، بار ته وتلي دي هغه لوبغاړي د دې میدان څخه وتلي دي. که دلته لږ کیمرامین ته در ښکاره کړي چې دا وختن دغه خاوره ده لیکن چې ګراسي مراسي ډبرې خاورې پرتې دي. دا وختن په چمن کې سند بلوچستان ټورنمنټ دا وخت شروع شوی دی چې د دې سند بلوچستان ټورنمنټ ته باقاعده پرانیستل قبایلي مشر د غریبانو همدرد اجلالي اچکزي د دې پرانیستل کړی دی. دا وخت که وګورو دې خواته کیمرامین ته در ښکاره کړي چې څومره عوام دی څومره خلک دي، لیکن د حکومت د بېغورۍ د امله څخه زموږ دې ښار ته هېڅ رنګه توجه نه ده ورکول شوې. که دې خواته کیمرامین نن ته در ښکاره کړي زموږ ځوانان زیاتره ورته وګوره نورو ځایونو ولاړ شي سټیډیمو کې هغه سربیره چې کوم سټیډیانې دي پر هغه باندې ناست زموږ هغې پر خاورو د دې. خو افسوس دا دی چې باید شي حکومت هر طرف ته زموږ ښار ته توجه ورکړي. خود ما سره اوسېږي نور خلک بنګایو متین خانه ستا کور ودان چې زما سره ډېره بنیادي او د نن وخت په اړه باندې غټه پوښتنه وکړه. زه خو دومره درته وایم چې د 1975 چې د دا ګراونډ کوم ښکاران زاړه کړو یا نن مړه دي یا ژوندي دي و ما سره پر څنګ ناست حاجي محمد نعیم عرف راکټ او د دوی خاندان د فوټبال محتاجه د شهرت محتاجه نه دي. او خو دې خو یوه خبره به درته وکړم چې په نن جدید دور کې چې زموږ د ګراونډ دا حالات دی دومره هجوم دی دونه تماشایان دي غټ کراوډ دی زموږ د ګراونډ دا حالات دی. 2 واره دا ګراونډ په دا لاس باندې ګراسي کړی دی په خپل لاس خپله په نیمه دقیقه کې ته نو بیا داسې و چې عدم توجهي د لاسه یا د انتظامیه دغه د سکول د انتظامیه د لاسه دا برته خاورې شو. 2 واره دا موږ کړی نو د حکومت څخه موږ درخواست کوو چې موږ یو سټیډیم لرو هغه هم دغه ولاړ اوس کار پر شو دی انشاءالله هغه به هم ګراسي شي. یو د عیسی خان ګراونډ ګراسي دی باید د سکول هم ګراسي شي. دا د بچیانو لپاره د مستقبل د بچیانو لپاره دا به یو ډېر بهترینه ځای وي. دا شروع شوی دی سند بلوچستان ټورنمنټ بهادر خان مداله دې په مرسته باندې دا وخت روان دی. خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ زیاتره ماشومان د منشیات او د غلو کارو څخه فوټبال ته توجه ورکړي او کھیل ته توجه ورکړي. بهادر خان څه وایه څه غوښتنه کوي؟ وروره خبره درته کوم اول خو موږ چې موږ فوټبال د لږ څه پر ګروپو باندې سره تللی وو موږ دا کوشش کوو چې موږ د چمن فوټبال سره رایو کړو او خبره درته کوم د چمن خلک سره رایو دی. بل د رښتیا هم چمن کې منشیات زیات شوي دي په چمن کې منشیات فروشان بیخي زیات دي په چمن کې دې سپورټران بیخي زیات دي. باید چې موږ پر سرکاري سطح او پر عوامي سطح د سپورټ انعقاد وکړو چې دا کشر طبقه هغه د سپورټ په خوا راغبه شي او د منشیات ته مخ وګرځي. دا وخت د چمن پریس کلب پخوانی صدر اجازغر زما سره موجود ولاړ دی. اجازغر صاحب که دا راته ووایه کیلونه خوښه دي او چې د کیلو سره سم د سمه د کیلو میدانونه نابات وای بیا خو ښه خوند کولی و ستا په دور کې ستا د وخت څخه بیا درته اوسه پورې د فوټبال ته ولې توجه حکومت د لورې څخه نه ورکول شوې؟ خبره ده چې دا وخت په پاکستان کې راواخې او کرکټ سپورټ ته ډېر توجه ورکول کېږي چې هغه په دې وجه باندې پی سی بي خپل داسې بیا د هغه دپاره مطلق مختلفو ټورنمنټونه کېږي. خو فوټبال دا وخت چې راواخې په پاکستان کې ډېر مقبوله دی او خاص کر په چمن کې. خو لیکن فوټبال ته هغه ترجیحات نه ورکول کېږي لکه څنګه چې کرکټ ورکول کېږي. خو حکومت ته پکار دی
چې دا وخت مطلب چې کم کیل ته زیات تر توجه ورکول کېږي هغه ته مطلب باید فنډینګ وکړي څه څه ټورنمنټونه ورته وکړي څه څه ګراونډونه ورته جوړ کړي خو لیکن د بدقسمتۍ څخه دې خوا ته که صوبایي حکومت دی که زموږ مرکزي حکومت دی که زموږ ضلعي حکومت هغه دې خوا ته هېڅ ترجیحات نه ورکوي. د سپورټس کومه کمیټه ده هغه د دیکبال لپاره هېڅ مطلب دی کار نه دی کړی چې هغه کوم ګراونډ دی چې هغه بیا بچاو شوی دی. ډېره مننه. دا وخت یو بل سافین انټرنیشنل فوټوګرافر مچولا زما سره ولاړ دی. مچولا جانه که دا راته ووایه زموږ میدانونه ولې دی د خاورو د ډبرو ډک؟ موږ میدانونه په دې د خاورو د ډبرو ډک دي. ګوره ته دا کراوډ وګوره نه دی د چمن رنګه ښار کې قبایلي ښار دی بیا دلته بارډر باندې بېروزګاري ده نه دی بیا هم دونه شایقین شته په زره او په تعداد دلته دغه شته خو د بدقسمتۍ څه دا دی چې دلته حکومت توجه نه ورکوي و دې شي ته. بیا د هغه حکومت د توجه سره سره لږ ډېر د عوامو هم کمزوري ده چې عوام هم د دې سپورټس د میدانونو خیال نه ساتي. نو اول پکار ده چې حکومت دې ته ترجیح ورکړي نور که نه نور ترقیاتي کارونه شي که نه سپورټس میدانونه دې آباد دي چې کم سے کم ځوانان چې دي هغه د نشو او د نورو بدو کارو سره وو. ډېره مننه. دا وخت بلال صاحب ما سره ولاړ. بلال صاحب څه غوښتنه کوي زموږ میدانونه ولې دی بیا راني او وګوره زموږ د خلکو د لوري خوا آباد دي خو د حکومت د بېغورۍ د امله سره دی چې استاد درمانیز میدان باندې دی چې بیا په نظر نه راځي. ډېره مننه متین خان. دا زموږ چمن ښار د چوټه برازیل په نامه باندې د فوټبال په لحاظ باندې ډېر زیات مشهور دی په ټوله نړۍ کې مشهور دی. بلکې نو دلته اوس که ته وګورې د اختلافات وجې ګرد عمر فوټبال د اختلافات چې کار سوی دی د اختلافات د وجې زموږ ډېر بیسټ ټیمان لکه دا وخت مسلم فوټبال کلب چمن چې په دا ګراونډ کې لګیا دی دې بار تقریبا بیخي ډېر وار آل پاکستان ټورنمنټ ګټلی او د دومره تماشان دي چې زه درته وایم چې کم PSL په پاکستان کې شروع وي د هغه دومره تماشا نه وي لکه د مسلم کلب چې کم تماشان وي. لیکن د بدبختۍ څه دا وي چې دلته کله کم اختلافات وي دا د ګراس روټ لیول باید دلته ورکول شي. دا د پلیرانو د انجري خیال وساتل شي. دا پلیران که انجري چې خوښ شي دا په ډېر محنت سره جوړیږي. نو دا چمن د فوټبال د لحاظه ډېر مشهور دی. اوس دا ګراونډ کې که دا پلیران غلي دا بالکل لیول هم نه دی ګرځه یعنی ډېر انټرنیشنل پلیران پر دا ګراونډ باندې دا وخت لګیا دي. دا ګراونډ لیول هم نه دی کډې دي پورته کښته دي. په دا کې که یو پلیر خوښ شولو هغه ډېر غټ انجري ډېر سخت انجري وده ته جوړیږي چې هغه د پر مخ باندې مطلق خپل کیل جاري نه شي ساتلی. نو د حکومت وخت د سپورټ ډپارټمنټ د دې ټول زموږ دا غافل دي دا خواست دی چې باید دا خپل کم اختلافات چې دي دغه ټول فیډریشن وسایډ ته کښېږدي او دلته کم ذاتیات سره یو د بل د ټیمو سره اختلافات سره دا سره ختم کړي او سپورټس لور پیدا کړي سپورټس ته مینه ور پیدا کړي. کم تماشان چې دلته د چمن دي په ګر پاکستان کې داسې تماشان د نسته د فوټبال ده لکه مسلم فوټبال کلب چمن چې لري. نو موږ یو پلا بیا امید لرو د سپورټ ډپارټمنټ څخه هغه باید د ودا کلاریان ته ودا سپورټس ته خپل ویلي ورکړي خپل سہولیات ورکړي او ګراس روټ لیول دلته قایم ودایم وساتي. ډېره مننه. خو زما سره اوسئ د نورو سره به مو نه ځینې مینوالو سند بلوچستان ټورنمنټ دا وخت روان دی زموږ د ماډل های سکول پر زاړه میدان باندې د دې میدان څخه زموږ ښایسته لوبغاړي د ملک نوم په لوړه سطح روښانه کړی یکې میدان دا رقم دا وخت به ځو محمد علي څخه پوښتنه کوو. محمد علي فوټبال ټورنمنټ سند بلوچستان شروع شولو څنګه دی په دې کې څو ټیمان حصه اخلي؟ تقریبا په دې کې 40 ټیمان لوکل د چمن د حصه لري او 10 یا 14 ټیمان به د سند بلوچستان دا راځي د سینو د بلوچستان ټیمان. دا ټورنمنټ زموږ سره د هیڅ گورنمنٹ سرکار یا قبایلی یا سیاسی مشر هیڅ چا تعاون نشته. اپنے مدد آپ کے تحت چلوم. زه د قبایلی مشر ممتاز تاجر د مظلوم ولس غمخوار اجلالیا چکزی په هزار وار شکریا ادا کوم چې زموږ ټورنمنټ ته راغلی زموږ ټورنمنټ یې نور هم راښایسته کوي او زموږ ټورنمنټ ته نور دوام هم ورکوي چې کوم اعلانات وکړي. دغه ټورنمنټ په دغه سکوټرانو په سټین او په قبایلي په میمانې خوسي وو په دې به یې موږ چلوو. زموږ سره په دې کې د ګورنمنټ د سرکار یا د قبایلي یا سیاسي هیچا هیڅ تعاون نشته. په خپل چلوو په سکوټرانو په میمانې خوسي. زه د یو ټورنمنټ ارګنایزر په حیثیت بابا سپورټس محمد علي مداله د ممتاز تاجر قبایلی مشر در مظلوم ولس غمخوار اجلالی اچکزی شکریا ادا کوم. محمد علي کتاره تویا بابا سپورټس په نامه باندې او ډیر وخت باندې چر سویم دی اوس دا وخت روان دی بیان هغه خپل وسله نه د کمزوري کړي
فوټبال ته توجه اوس هم ورکړې ده دا زموږ میدانونو ته ولې حکومت توجه نه ورکوي فوټبال ته ولې حکومت توجه نه ورکوي کومه وجه ډېر ښایسته سوال دی متین صاحب وکړي ځکه چې د پاکستان پر سطح چې کیپټنان وتلي دي یا د ایشیا یا د یورپ پر سطح باندې کم پلیران وتلي دي هغه ټولو د دغه سپیرو خارو څخه وتلي دي په کار دی چې پاکستان فوټبال فیډریشن او ګورنمنټ سرکار او پاکي او صوبایي حکومتونه چمن چوټا بریازي لقب ورکول سوی دی د ایشیا او د یورپ پر سطح کیپټنان د پاکستان د چمن نه څخه وتلي دي په کار دی چې ترجیح ورکړي زموږ ګراوندونه را آباد ډېره مننه چې څنګه تی د دې د سپورټسمنانو د قبایلي مشرانو د دې تی وینا واورېدلی کتن چې زموږ د دې چمنه څخه که چمن ته وګورو د چیني براجل په نامه باندې فوټبال په حواله باندې دی ډېر مشهور و د دې علاقې لوبغاړو د ملک نوم پر لوړه سطحه روښانه کړی دی خو دې علاقې ته هېڅ توجه د ترقیاتي په مد کې د سپورټ په مد کې نه ده ورکول شوې چې دا وخت هم میدان ته یو تذکره کېږي ماښام ټیم دی چې د ماښام اذان نارې کېږي دا وخت هم دوی تماشیان نشته که یوه سایډ ته وګورې او بل سایډ ته وګورې په زرونو نه په لکونو تعداد کې تماشیان نشته خو فوټبال ډېر ښه تماشیان لري دا وخت زما کلي په کلي پروګرام سر ته ورسېدی بیا به د یو نوي پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضره کېږو زما د کیمره ټیم سره راکړئ ما عبدالمتین اچکزي ته اجازت د خدای په امان